سلامونه ملګرو، د هیواد نیوز چینل ته ښه راغلاست. ملګرو، د هر هیواد او نظام بقا او راتلونکی د هغه هیواد په اساسي پالیسیو، تګلارو او ستراتیژیو پورې اړه لري. په دې نړۍ کې هیوادونه یو له بل سره توپیر لري. ځینې هیوادونه په مذهبي، قومي او فکري تګلارو جوړ شوي وي، او ځینې نور بیا د لویو قدرتونو د ګټو او اهدافو لپاره داسې جوړ شوي وي چې خلک یې په طبیعي ډول هیڅ انګېزه نه لري، بلکې د لویو قدرتونو لخوا ورته په تبلیغاتي ډول یو انګېزه په ذهن کې پیشکاري شوې وي. د داسې هیوادونو د نړۍ د ابرقدرتونو لخوا جوړ شوي وي او د حکومتونو لخوا څخه یې جغرافیایي جوړښت ساتل کیږي. د حکومتونو د چپه کېدو سره یو ځای د هیواد له منځه تلل حتمي دي. د داسې هیوادونو د جملې څخه یو هم پاکستان دی، چې همدا اوس د له منځه تللو په حالت کې دی. د پاکستان د له منځه تللو لپاره ښکاره علایم موجود دي، چې ځینې یې په تفصیل سره په دې ویډیو کې موږ ذکر کوو. نو تاسو ویډیو تر پایه پر راسره وګورئ. ویډیو لایک او شیر کړئ او د خپلو ملګرو پرې هم ورسوئ. اول، د پاکستان سیاسي بې ثباتي. که د پاکستان اوسنی حالت ته دقیق وګورو، نو څرګندېږي د پاکستان خلک، نظام او سیاسي ګوندونه د پخوا په څېر د یووالي مشترکه نقطه نه لري. 30 کاله دمخه د پاکستان په جغرافیه کې هر وګړي داسې دوه شعارونه بدرګه کول. اول، سبسه پهلے پاکستان، او بل، پاک فوج زنده باد. هغه وخت هیڅ چا جرأت نشي کولی چې حتی پر فوج ساده نیوکه وکړي. اوسني وخت کې د پاکستان فوج د خلکو او عوامو په فکر کې د پخوا په څېر تقدس نه لري، بلکې په لکونو کسانو یې پر ضد وسله راخیستې ده. او نږدې د هر دوهم پاکستاني نظر دا دی د پاکستان تر ټولو مفسد او د شخصي ګټو پالونکي کسان اوسني د فوج جنرالان دي. اوس هر پاکستانی پوهیږي په لویدیځ کې تر ټولو قیمتي جزیرې او د ودونو قیمتي هوټلونه د فوجي جنرالانو شخصي ملکیتونه دي، او اکثریت خلک نه غواړي د فوج د شخصي ګټو قرباني شي. د ملت شعور اوس ویښ شوی دی. پوهیږي چې سبسه پهلے پاکستان شعار یوازې د پاکستاني جنرالانو د شخصي تجارت د بقا لپاره بدل کېږي. همدارنګه پاکستاني سیاسي ګوندونه د پخوا په څېر د پاکستان د فوج تر اغېز لاندې نه دي. هر سیاسي ګوند اوس فکر کوي چې باید یو آزاد سیاسي تګلوري ولري، او فوجي جنرالان هم باید ملت ته د هر غیر قانوني کار په مقابل کې جواب ووایي. پاکستاني عوام دومره ویښ شوي دي چې نه په تبلیغاتي شعارونو غولېږي او نه اوس د پاکستاني فوج په ډار او ظلم د پالیسیو تر اغېز لاندې راځي. یوازې پاکستاني فوج په لکونو ځوانان د خیبر پښتونخوا څخه او همدارنګه په لکونو عوام د بلوچستان څخه په زندانونو کې ساتلي دي، مګر د دې پر ځای چې خلک وویریږي، نور هم مقاومت ته دوام ورکوي او ورځ تر بلې لا هم زیاتېږي. د پاکستاني فوج څېره هغه وخت ملت ته لا نوره څرګنده سوه چې د عمران خان حکومت یې د امریکا په اشاره سره ړنګ کړي. خلک پوه شول چې دا فوج د ملت پر ځای د امریکا د ګټو ساتونکی دی. همدا اوس پاکستاني فوجان د عمران خان ګوند چې میلیونونه طرفداران لري لغوه کړي دي، او د ګوند زیاتره مخکښ غړي یې بندیان کړي دي. همدارنګه د پنجاب تر ټولو مقتدر ګوند تحریک لبیک پاکستان یې د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. په بلوچستان کې چې لا وړاندې فوج ډېرې ژورې ریښې نه درلودلې، او اکثریت خلک یې د پاکستان د فوج په نیت باندې شکمن وو. اوس هلته د ازادۍ فکر او اراده ډېره قوي ښکاره کېږي. په خلاصه ووایو، د پاکستان جغرافیه د فوج او ادارې په وسیله ساتل کېدله. په دریو صوبو بلوچستان، خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د خلکو نفرتونو د فوج پر وړاندې اوج ته رسېدلي دي، او د دې صوبو خلک د فوج له فکري استعمار څخه آزاد شوي دي. د یو نظام سقوط هغه وخت حتمي کېږي چې خلک یې له فکري استعمار څخه خلاص شي او پوه شي د نظام شعارونه تش تبلیغات او د څو محدودو کسانو د شخصي ګټو لپاره دي. مخکې مو وویل چې د پاکستان د سقوط یو لامل سیاسي بې ثباتي وه. همدارنګه د پاکستان د سقوط دوهم لامل د هغو نړیوالو قدرتونو او ستراتیژیکو ګټو پای دی چې پاکستان یې د خپلو هدفونو لپاره جوړ کړی و. دا چې نړۍ تل تغیر کوي، نو نړیوال امپراتوري او نړیوال قدرتونه هم تغیر ورسره کوي او خپل اهداف بدلوي. پاکستان د برتانیا د سترې امپراتوري لخوا هغه وخت جوړ شوی و، د هغوی د قدرت د اوج وخت. د دې لپاره جوړ کړی و چې لوی هند د دوی امپراتوري ته سردرد ونه ګرځېږي. همدارنګه لوی افغانستان چې د انګریزانو سره یې څو ځله جګړې کړې وې، نور د دوی مخه خنډ نه کړي، نو ځکه برتانیا دا دواړه هیوادونه تجزیه کړل. که رښتیا د پاکستان د جوړېدو هدف د مسلمانانو د ظلم څخه د خلاصون لپاره وای، نو بیا ولې انګریزانو همدا ساحه د افغانستان د مسلمانو ملک سره مربوط نه کړه، بلکې د پاکستان د جوړېدو طرحه د انګریزانو لخوا د قوي هیوادونو نه رامنځته کېدو لپاره وه. او همدارنګه بل هدف یې د مسلمانانو په ټوټو ویشل وه، تر څو بیا مسلمانان په هند کې د حکومت واک په لاس کې وانخلي. د پاکستان د جوړېدو وروسته نه یوازې دا چې بیا یې په هندوستان کې حکومت نه دی کړی، بلکې هغه په هند کې پاتې مسلمانان هم د
د خپلو اساسي حقوقو څخه بې برخې کړي دي. کله چې د انګریزانو امپراتوري ختمه شوه، ورسره یو ځای د پاکستان د وجود فلسفه هم بې فایدې شوه. په اوسنۍ نیمه پېړۍ کې بیا پاکستان د ابرقدرت امریکا لپاره د روسیې په مقابل کې، د چین لپاره د هند په مقابل کې یو ګټور هدف و. خو د اوکراین د جګړې د شروع سره امریکا په غرب کې د روسانو سره لاس او ګریوان شوه او نور پاکستان ګټه ورته نه کوي. همدارنګه د امریکا د بل ستر سیال چین په مقابل کې د پاکستان پر ځای هند د امریکا ښه متحد کېدای شي. نو ځکه نور غرب ته د پاکستان په نوم د هیواد پروژه د ګټې پر ځای تاوان ده. د پاکستان د له منځه تلو خطر هغه وخت لا نور هم زیات شو چې چین او هند لګیا دي اړیکې جوړوي. که د چین او هند اړیکې سمې شي، نو پاکستان نور چین ته هم ګټه نه کوي. دا چې د پاکستان سیاسي او اقتصادي بې ثباتي اوج ته رسېدلې ده، د نړۍ ستر قدرتونه ورڅخه لاس اخلي او هغه پاکستان چې همیشه یې تکیه پر نړیوالو قدرتونه کړې وه، نور د ټوټه کېدو خواته ورنږدې سوی دي. کله چې یو هیواد د سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ کېږي، لکه پاکستان، هغه هیواد بیا د ملت، دین یا جغرافیې موقعیت له امله د تجزیې څخه ژغورل کېږي. د پاکستان ډېر ګډ ملت نه لري. د پاکستان عوام مختلف فکرونه او قومونه لري. بل دا چې د پاکستان عوام مسلمانان دي، خو حکومت او قانون یې غیر اسلامي دي. همدارنګه پاکستان د جغرافیې له مخې هیڅ حقیقي ملکیت نه لري. د پاکستان په نوم هیواد ټول د غصب پر ځمکه په داسې حال کې جوړ شوی دی چې اوس یې هم د ځمکې مالکین د خپل ملکیت ادعا لري. یوازینی چانس چې پاکستان د تجزیې څخه ژغورلی سي، هغه یو سوچه اسلامي نظام دی چې د پاکستان د تجزیې وخت به اوږد کړي او هغه به د یو څو وخت لپاره وژغورل سي. ملګرو، اوس نه تاسو خپل نظرونه په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو لایک او شیر کړئ او یو ښایسته کمنټ هم راته وکړئ. ستاسو د ښایستو کمنټو څخه ډېره مننه. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل سي.